د خوست ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست تر نظارت لاندې د کار موسسې له لوري د دغه ولایت د مرکز اړوند متون په دریو کلیو کې درې د پاکو اوبو شبکو چارې پیل شوې. د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس او د کار موسسې ولایتي مسؤل وایي چې دغه شبکې اړتیا ته په کتو پلي کیږي څو په اړونده برخه کې د سیمهوالو ستونزې حل شي. درې برمې دي دېګې ته ارتفاعي ټنکۍ جوړیږي او داسې د شمسي په غسره د دېګې اوبه به استخراجېږي او خلکو ته به رسېږي او د دېګې مالي لګښت چې دا د کار موسسې ته د NCA لخوا ورکوله کېږي چې ټول ټال سه پاسه 9 میلیونه بودیجه ده. الحمدلله کلو بیا رغونې پراختیا ریاستو خوشنشتو ته انشاءالله اطمینان ورکوي چې د دوی د صحي اوبو څومره مشکلات چې دي او داسې به حل کېږي لکه نن ورځ مو چې دلته افتتاح وکړله. په دریو کلیو کې 9 میلیونه 398 زره نشپته افغانۍ مصرف راغلی دی او په دا کې ټول ارتفاعي ذخیرې دي. په دا کې چې سکتور انکشاف دهات او اقتصاد ریاست تر رهبرۍ لاندې تطبیق کېږي نو د 2023 کال د دسمبر اخره پورې به دغه پروژې ټولې ګټې اخیستنې ته وسپارلی شي او په دریو کلیو کې جمله د دېګ څخه 1526 کورنۍ مستفید کېږي چې د هغې جمله نفوس 3682 نفره کېږي. بل لوري ته د سیمې اوسیدونکو د یادو شبکو په پیل خوښي څرګندوله او زیاتوله چې په اړونده برخه کې به ورسره شته ستونزې هواري شي. دوی دغه راز په اړونده سیمو کې د بیا رغونې د نورو پروژو غوښتنه هم کوله. دا سبب موږ ژوند دومره ښه شي چې کور خلک اوبه وري دغه نه حسابیونه نه یو بل کو ته ټاکي صحي اوبه نه دي دغه اوبه به ډېر غنیمت وي موږ دپاره ټول کورونه به ورته صحتمند شي او ټول کورونه به ډېر ښې اوبه ترې وخوري. موږ ډېر دې نه تشکر کوو ډېره مننه ترې کوو د خدای نه غواړو چې په آینده کې داسې نوره کورونه موږ ته وکړي. د یادونې وړ ده چې د یادو شبکو چارې به په 5 میاشتو موده کې بشپړې شي او د اړونده سیمو کارګرو ته به پکې د کار زمینه هم برابره شي.